بسم الله الرحمن الرحیم د کونړ ملي رادیو ټلویزیون ټولو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. روغتیا د ژوند شتمنۍ د دې هفته کې زه ډاکټر سجلال نجات په خدمت کې ما غواړو چې په دې موضوع کې په دې ورځ باندې د شکر په باره کې معلومات وړاندې کوو. شکر ناروغي چې کومه یو ده د نن سبا په دنیا کې ورلد وایډ ناروغي ده، یعنی په ټوله دنیا کې نن سبا ډېری خلک د دې سره لاس او ګریوان دي او نن سبا په ناروغیانو په ټاپ کې چې کومه یو ده د ناروغي چلیږي. دا داسې یوه ناروغي ده چې تر اوسه پورې دنیاواله په دې نه دي توانېدلي چې د دې اساسي حل راوباسي. یوازې موږ دا کنټرول ساتلی شو. په خبرونه په جریان کې په دې باندې خبرې وکړو چې څه لارې چارې د تداوی او مخنیوي کې موجود دي، خو عمومي فیصدي د دې ناروغي چې کوم یو ده د دنیا په پیشرفته ملکونو کې د امریکا په متحده ایالاتو کې او په نورو پیشرفته ممالکو کې دا ناروغي هم زیاته خبرېږي او خبره شوې ده. تقریبا چې 10% خلک یعنی 14 نفر په دنیا کې چې کوم یو ده په دې ناروغي باندې اخته دي، چې څوک په یو درجه او څوک په بل درجه او څوک په یو شکل او څوک په بل شکلونو باندې موجود دي. په دې ناروغي کې چې کوم یو ده غټ اختلال یا غټ غمیزه چې کوم یو ده یا د دې غټه پاتولوژي چې کوم یو ده هغه د وینې ګلوکوز چې کوم یو دي حجراتو ته نه ننوځي. یعنی کو دا ناروغي منګه تعریف کړو دا یو مزمنه ناروغي. مزمنه معنا د ټول عمر د لپاره پاتې کېدونکې ناروغي ده، یو سندروم په شکل باندې دی چې د دې غټ وصف چې کوم یو دی غټ خاصیت چې کوم یو دی هایپرګلاسیمیا ورته وایي، یا په وینه کې د شوګر یا د خوږې زیاتوالي باندې متصفه ده. یعنی په دې ناروغي کې چې کوم یو دی په وینه کې د تل لپاره شوګر یا خوږه چې کوم یو ده هغه لوړیږي، چې د دې دوه فکټورونه موجود دي. یو فکټور د دې دا دی چې کوم انزایم چې دغه خوږه کم ساتي یا به دا موجودي چې هغه د انسولین په نامه باندې یادېږي، او یا به هم انسولین پوره اندازې انسولین به موجودي، خو په بدن کې به د دې انسولین په مقابل کې مقاومت موجودي چې هغه مقاومت کېدلی شي د بعضي فکټورونو انزایمونو په واسطه باندې او یا هم د چاقۍ او د شحمو په واسطه باندې دغه مقاومت موجودي. په دوانو صورتونو کې کېدلی شي چې د مریض د شخص د وینې ګلوکوز سویه چې کوم یو ده هغه لوړی، یا به پکې انسولین کمی او یا به انسولین پوره، خو دغه انسولین په مقابل کې به مقاومت موجودي. نو د امدي انګازې نه په اغستلو سره کولی شو چې د شوګر ناروغي موږ په دوه ډوله باندې تصنیف بندي کړو. غټ ډولونه چې کوم یو دي هغه دوه ډوله دي، نور هغه واړه ډولونه چې کوم یو دي هغه زیات دي، خو ولې کوم چې غټه تصنیف بندي راغلی ده، غټ کلاسیفیکیشن چې راغلی دی هغه په دوه ډوله باندې، چې یو عموما شوګر چې کوم یو دی هغه په دوه ډوله وي، خو موږ په یو باندې غږیږو. شوګر عموما یو مزدار دی یو بې مزې دی، یعنی په تشو امتیازو کې د ګلوکوز اطراح کېدل په دې کې زیاتی، نو موږ په همدغه مزدار باندې یا ډیابیټس ملیټس باندې غږیږو. هغه بل ډول چې کوم یو دی په هغې باندې د دې خپرونې موضوع به هغه نه وي. عموما د دې خوږ ډیابیټ یا د ډیابیټس ملیټس شکلونه چې کوم یو دي دا په دوه ډوله باندې دی. یو ته موږ ویو ټایپ 1 او بل ته موږ ویو ټایپ 2. د دې انګازې نه په اغستلو سره د انسولین د انګازې نه په اغستلو سره دغه دوه کلاسیفیکیشن شوی دی. یو دغه ټایپ 1 چې کوم یو دی دا په دې کې پاتولوژي عموما غټ فکټور دی چې په دې کې هغه د پانکراس په وجود کې یوه غده ده، یو غړی دی چې هغې کې د بې تحصیل په نامه باندې حجرات موجود دي د بټنې په شکل باندې، لکه څنګه چې په کمیس کې بټنې ټکوال شوي دي، همداسې په دغه عضوه کې چې کوم یو دی نو په دې کې د بیتا ازلیټ په نامه باندې حجرات د بټنو په شکل باندې ټکوال شوي دي، چې دغه حجرات چې کوم یو دي دغه د ځان انسولین اطراح کوي څونه چې د وجود ضرورت وي. کو خوږه زیاته وجود ته داخله شي نو زیات افراز کوي، کو چې د کم وي
کم افراز کوي. نو کله په ټایفاید ډیابیټ کې چې کوم یو دی دغه حجرات چې کوم یو دی د وجود د خپل مقاومت په واسطه باندې د منځزي دغه دستګاګانې چې عیاري دي د انسولینو یا دغه حجرات چې انسولین چې جوړوي دغه دستګاګانې د منځ نه ځي او په نتیجه کې د انسولین کموالی رامنځته کیږي چې عموما د دې مریضانو عمر کمی اکثره د مکتب عمر 2 کلنۍ پورې 7 کلنۍ پورې عین 15 کلنۍ پورې په لیټ ډول باندې کو دا ناروغي رامنځته شي نو 15 کلنۍ پورې منځته راځي او یعنی په کم عمر کې دا ناروغي پیشرفت کوي او رامنځته کیږي خو اساس چې کوم یو دی په دې کې د انسولین کمواله یا نشټونی یا کمواله به موجودي اکثره دا مریضان چې کوم یو دی په تصادفي ډول باندې په داسې یو شکل کې راځي په یو وخیم شکل کې چې ډي کې ورته ویل کېږي ډیابیټیک کیټواسیډوزز کې مراجعه کوي یعنی په یو وخیم حالت کې راځي چې د معایناتو نه بعد معلومیږي چې مریض ماشوم خو ډیابیټس لري شکر ناروغي لري او هغه خطرناک حالت ته تللی ده یعنی د ماشوم وجود سره مقابله کړې ده په هغه کم انسولینو باندې مقاومت کړی دی خو دا مقاومت نور مات شوی دی په یو وخیم حالت کې مریض مراجعه کوي ډاکټر ته چې اکثره ټایپ 1 ډیابیټ چې کوم یو دی د اختلاط په شکل باندې تشخیصیږي خو هم یو کم تعداد په نارمل حالت کې تشخیصیږي په روټین معایناتو کې راځي یا مریض د یو بل شي نه د ډیهایډریشن یا د وجود کې د اوبو د کموالي د وجې نه یا د اسهالاتو د شکل نه یا د یو طبي یا د سینه بغل په شکل کې ډاکټر ته ځي مریض د والدینو د خانه ماشوم وړل کیږي اول ته په روټین معایناتو کې یا په ورځنی معایناتو کې تشخیصیږي چې مریض خو شکر دی ولې زیات مقدار زیات تعداد واقعات به دي چې هغه د اختلاط په شکل باندې یعنی په وخیم حالت کې د مخکنه نه تشخیص شوی په داسې یو وخیم حالت کې به تشخیص شي چې هغه په عام اصطلاح وي او په تشمیتیزو کې هغه شریک شوی او ډیابیټیک کیټواسیډوز منګ هغه ته ویو یا په دوینې په جریان کې کیټون رامنځته شوی نو د یو اختلاط په شکل باندې اکثره په وړو ناروغانو کې یا په ماشومانو کې بیخیږي په عام ډول کې یو ټایفاید ډیابیټ اکثره په وړوکوالي په حالت کې راځي په د ماشومتوب ناروغي ده کېدلی شي چې په ځوانۍ په عمر کې یا عین د 15-20 کلنۍ کې هم د دې ناروغي سرایت رامنځته شي یعنی د ناروغي په دې کې انسولین کمی یعنی د دې ناروغي چې کوم یو دی یعنی انسولین پکې شتونی نه ای خو کمی چې دغه په دې کم امکاناتو باندې په دې کم انسولینو باندې د مریض خپل ژوند ته ادامه ورکوي او عینې کولی شي چې په 15 کلنۍ کې دغه ناروغي رامنځته شي یا تشخیص شي ولې ناروغي خو د وړوکوالي نه رامنځته شوې ده خو په دې ناروغانو کې چې کوم یو دی نو اکثره تشخیص بیا په لیټ ډول باندې راځي یا په معطل شکل باندې راځي بل منګه ویو دویم ډول چې کوم یو دی هغه منګ ټایپ 2 ډیابیټ ویو یا دوهم ډول د ناروغي چې دا ناروغي کېدلی شي چې بده کې هم انسولین یا نه یا کمی یا انسولین موجود دي د پانکرانس کوم حجرات چې کوم یو دي د بیتا ایزلیټ حجرات هغه خپل کار کوي هغه کې انسولین موجود دي په کافي اندازه موجود دي ولی په مقابل کې د وجود مقاومت دون لوړ دی چې نشي کولای دغه موجوده مقاومت چې کوم یو دی د انسولین په واسطه باندې مات شي موږ مخکې یادونه وکړه چې دغه مقاومت به په دوه ډوله باندې یا به د انسولین په مقابل کې ځینې فاکټورونه دي ګلوکاګون او ګروث فاکټور دی او کورټیزول دی چې دغه کول شي چې د انسولین هغه تاثیرات چې کوم یو دی هغه کم کی یا دا هم نه موجوده ولی د چاقۍ د وجنه د وزن د زیاتوالي د وجنه په دې ناروغانو کې چې کوم یو د انسولین هغه اکشن یا تاثیر خنۍ محیط ته چلاړ شي ته تاثیر نشي کولای تر څو چې حجراتو ته ګلوکوز نه نباسي نو دا ناروغي اکثرا په لیټ ډول باندې راځي یا اکثره د کاهلانو ناروغي ده 40 کلنۍ نه 10 کلنۍ نه 15 کلنۍ نه 50 کلنۍ نه په وروستو عمرونو کې دا ناروغي نه رامنځته کیږي او دا هم اکثرا
د دې ناروغي کې چې کوم یو په ټایپ 1 ډیابیټ کې چې کوم یو دی پاغي کې اعراض ډیر بارزي لکه مریض به سخت تند لري او تشم تیزی بیا زیاتې د ماشومانو ولی د ټایپ 2 ناروغي چې کوم یو ده پاغي کې د اعراض دومره بارز نه او کېدل شي چې په تصادفي ډول باندې د ناروغي رامنځته شي یعنی مریض کې د شوګر هیڅ اعراض نه خو ولی پروتین معایناتو کې یا د یو بل شي د وجنه وینه معاینه کوي چې ګوري پاغي کې شوګر موجودي نو هغه کلینیکي له باندې به موږ خبري وکړو چې هغه په ټایپ 1 ډیابیټ کې ډیره بارزي نسبت ټایپ 2 ډیابیټ ته چې یعنی ټایپ 1 ډیابیټ ته د ناروغانو د وړوکوالي شکر او ټایپ 2 ته د لویانو شکر هم ویل کېږي په دې ناروغي کې چې کوم یو دی هغه اساسي نقطه چې کوم یو ده اساسي نقطه چې شي کوم ډیفیکټ موجود دی یعنی کوم خرابواله موجود دی کوم ځای کې ستونزه موجوده ده چې د شوګر ناروغي رامنځته کیږي او د شوګر ناروغي چې رامنځته شي کوم تاثیرات واردوي په دې کې هم ویل چې به انسولین کم یا به نه نشبې بیخي چې په دې دوه صورتونو کې د انسولین وظیفه دا ده چې د په وینه کې حجراتو ته ګلوکوز نه نباسي او هغه د انرژي په شکل باندې استفاده وکي نو کله چې انسولین موجود نه یا په مقابل کې مقاومت موجود دي دقه یو کار چې دغه یو طرحه دغه خرابېږي یعنی حجرات نشي کولای چې انسولین چې ګلوکوز واخلي د دې مثال دا دی چې یو سړی د سین په سر ناست دی ولې د تندې مړ کېږي سره د دې دومره ګلوکوز چې په وینه کې موجود دي حجرات بیا هم نشي کولای چې د هغې نه د خوراکي موادو په شکل باندې استفاده وکړي او د انرژي د تولید لپاره ته نه کار واخلي ولی دا کار چې کېږي حجراتو ته چې کوم په وینه کې ګلوکوز نه نوځي دا د انسولین په واسطه باندې کېږي نو انسولین خو د مخکې نه موجود نه دی یا په مقابل کې مقاومت موجود دی نو همدا دی چې په وینه کې د ګلوکوز مقدار هغه لوړ پاتې کېږي کله چې دا لوړ مقدار ګلوکوز پښتورګو ته ځي نو پښتورګي مجبور دي چې هغه اطراح کړي نو هغه او باسي د وجود نه د ګلوکوز خاصیت دا دی چې کله اطراح کېږي د ځان سره اوبه هم خارجي نو وخت کې چې په ادرار کې په خالي معذرت کې ګلوکوز خارجيږي نو بو سره هم زیاتې خارجيږي چې دغه ته په وجود کې د اوبو کمواله راځي کله چې د اوبو کمواله رامنځته شو په سینسته امر کېږي چې هغه خبرېږي په دې باندې چې وجود د ډیهایدریشن سره مخامخ دی نو ماغه دی چې وجود چې کوم یو د خپل تند راپاري او دغه معاوضه به ته د تند په شکل باندې پوره کوي نو دغه وجه ده چې په شکر مریضانو کې هم تند زیاتې او هم تشم تیزی زیاتې خو میکانیزم ټول چې کوم یو د ګلوکوز اطراح ده مونږ ویل چې د ګلوکوز اطراح چې کوم یو ده هغه ځان سره اوبه خارجي او اوبه به ته په معاوضوي شکل وجود چې کوم یو د تندې په شکل باندې اخلي او د اوبو زیاتواله به رامنځته کېږي دا مریضان به تند زیاته ولري خو میکانیزم باید زمونږ په یاد شي هغه به میکانیزم د ګلوکوز اطراح ده نه د تند زیاتواله دا تند د ګلوکوز د زیات اطراح د وجنه راپاریږي ګن عام په شکر مریضانو کې چې کوم یو دی هغه تند موجوده نه تند چې کوم یو د په سکندري په دوهمه شکل باندې د ګلوکوز د اطراح نه راپاریږي او چې باید وجود به ته دونه او بو واخلي تر څو خپل ډیهایدریشن په رامنځته کی همدا وجه دغه مریضانو کې عامه دغه چې د په ټایپ 1 ډیابیټ کې خصوصا وزن هم کمی ځکه څنګه چې انرژي د حجراتو ته نشي رسیدلې په صحیح شکل باندې نو همدغه وجه ده چې وجود د خپل انرژي د برابرولو لپاره د وجود نوري کمی هغه ذخیره شوی انرژي چې کوم یو دی هغه پارچه کوي او دغه نه استفاده کوي نو دا مریضان اکثره د وزن د کموالي سره مخي یعنی په شوګر مریض کې خصوصا په ټایپ 1 ډیابیټ کې یا په اول ډول ډیابیټ کې د ماشومانو په ډیابیټ کې به غټه نه خبردای چې هغه کې به وزن ځای ولی په دویم شکل کې کېدل شي چې د مریض وزن په کې زیاتی او یا کو په لنډ ډول باندې ویو چې په دویم ډول ډیابیټ کې د غټانو په ډیابیټ کې کېدل شي چې دغه د وزن زیاتواله خپل د شوګر سبب شوي
په شوګر کې د شوګر په منځ راتګ کې غټ یو اساسي فکټور چې کوم یو دی هغه ارثي عوامل هم موجود دي چې یو مریض د پلارانه یا مورانه شوګر هغه ته را انتقال شوی یعنی کورانه یا جنټیک چې ورته منګ وي یا مورزادي چې ورته وي امکان لري یو مریض د فاميلي تاریخچه د وجه ناغه په ډیابټ باندې اخته ولی په محیطي شکل باندې کول شي چې چاقي هم د یو چا د ډیابټ یا د شوګر سبب شي فرضاً مثال دا چې یو سړی فاميلي تاریخچه کې شوګر ناروغي نشته نه مور ناروغي د شوګر لري نه پلار لري ولی د خپل په کسبي ډول باندې د محیط نه اخلي د محیطي فکټورونو د وجنه لکه چاقي یا د تمرین نه کېدل یا د کم ګرځیدل خو به هم عموم کې چاقي به یاد کو چې کېدل شي چې د مریضان په شوګر باندې اخته کی ولو کو څه هم د مخکنه فاميلي تاریخچه کې د شوګر موجود نه دی میټابولیک سنډروم په نامه باندې یو اړخ دی چې پاغي کې هم چاقي موجود دی پاغي کې د بطني چاقي یا مرکزی چاقي ورته ویو په دې کې په دغه مریضانو کې بطني چاقي یا مرکزی چاقي زیات وي نو دا خلک هم ډېر شوګر ناروغي ته کاندید دي هغه د ناروغي د فشار پکې هم لوړي د وینې وړم پکې لوړي او غټه نخې دای چې مرکزی چاقي په انسان یا په مریض کې موجود دی لکه د بطن د خېټې اطراف د مریض د نارمل حالت کې د یو نارمل کسي ولی کو داغي مرکز وګتل شي داغي خېټه وګسي شهم په دې کې تجمع زیاته کړي او بدني چاقي باغې کې زیاته موجود دی اساسي فکټور چې کوم یو د په دې ناروغي کې چې موږ به په مخنیوي کې د دې ویو چې دغه مقدمه موږ ته په مخنیوي کې رول لري نو غټ سببونه امدا کې د شي چې وي کورنۍ تاریخچه او بلې محیطي فکټورونه لکه چاقي د وزن زیات اغستل د دې دغه شي د سبب شي نور هم کې د شي چې د پانخراس تروماګانی د پانخراس خرابواله چې هغه د اجلیت حجراتو د ډاریک یو خو هغه چې د خپل په وړوکوالي کې د وجود د مافیت د وجنه مافیت دا کار کوي د وجود د خپل مافیت دا څه کار کوي چې هغه حجرات د منځ نه وړي او دغه شوګر ته زمينه برابرېږي او یو دا دی چې په غټانو کې یا په ماشوموالو کې خپل د پانکرانس کم دغه تروماګانې چې کوم یو دي لکه د موټر ټکرې د بامونو نه غورځېدل نور پڅ زخمونه د بوکس یا د لغتې په واسطه باندې کېدل شي پانکرانس ته یو مریض زخمی شي او باقي کې چې کومه نارمل حجرات د انسولین دي چې انسولین موږ له جوړي هغه په کې تخریب شي او د انسولین ته فقدان سره موږ مخامخ شو د شوګر ناروغي چې کوم یو دا چې موږ ویل چې دا په دنیا کې اوس ډیر خلک د دې سره لاس او ګریوان دي او د دنیا د ټاپ ناروغانو څخه دا نو اوس هم باید د دې په مخنیوي او تداوی باندې کار وشي اكو یو خبره دا چې به مې یادونه وزي د شوګر ناروغي چې کوم یو د مخ کې په مرګومیر چې کوم یو د انسانانو کې ډیر انتانات واړو میکروبونو به دغه اړه د مرګومیر اړو ولی وسب چون چې د هغه د پرخې دواګانې راوتی دي او د انټيبیوټیکو د وسی انکشاف نه ورسته وسته حالت راغله چې مرګ د انتانات په واسطه باندې ډېر کم شوی دی بيخي یعنی فیصدي د مرګ کم شوی دا نن سبا په ټاپ کې چې کوم یو دی هغه مرګونر چې کوم اړای هغه میټابولیک ناروغي دي په میټابولیک ناروغي کې یو دغه شوګر دی چې هغه د ډیرو زیاتو سبب ناروغانو نورو سبب ګرځي نو همدا وجه ده چې نن سبا په دنیا کې مرګ او مرشي کوم یو دی هغه په زیات اندازه باندې میټابولیک ناروغي کوي لکه شوګر د شوګر اختلاطات بيخي زیات دي چې هغه د سرنواله ترخپو پوري د وجود هر عضو چې کوم دا هغه موافقه ولې شي او کېدل شي هغه د منځنوي شي لکه په دې مریضانو کې فالج هم رامنځته کیږي کله چې په دماغو کې په دماغي رګونو کې اتروسکلروز د شوګر په واسطه باندې زیات شي نو کېدل شي چې سیوی یا دماغي سکته چې ورته وي یا فالج چې ورته وي هغه رامنځته کی همدارنګه چې د سترګو
عصبي سیستم او د سترګو رګونه معیوفه کی نو په دې مریضانو کې د وخت نه مخکې روندواله یا د نظر کمواله رامنځته کیږي او همدارنګه کو چې د زړه رګونه معیوفه کی او معیوفه کوي د دې هر یو امکان بيخي د په غټه فیصدي باندې موجود دی کو چې د زړه رګونه د معیوفه کی په د شوګر په واسطه باندې په د زړه په رګونه کې اتروسکلیروز رامنځته شي نو کېدل چې په ډایرکټ ډول باندې د زړه رګونه بند شي او د زړه ناروغي رامنځته شي همدارنګه د پښتورګو د ناروغیو یا د رینل فیلر چې ورته وایي یا د پښتورګو عدم کفایه د دې مریضانو تر ټولو غټ سبب چې کوم یو دی هغه شوګر دی یو فشار دی ول شوګر دی چې زمونږ موضوع په دې باندې دا د شوګر باندې دا نو موږ به ویو چې د پښتورګو د ناروغیو د فیل کېدلو یا د رینل فیلر تر ټولو غټ سبب چې کوم یو دی هغه ډایابټس ملیټس دی یا خوږ ډایابټ دی او همدارنګه نور په د کولمو په ناروغیانو کې دوامدار قبضیتونه دا چې کوم په وجود کې چې کوم د عصبي سیستم دی دغه ټول ځایونو کې دغه موافقي او دماغ نقطې او دماغ غړي چې کوم یو د ناروغي رامنځته کیږي فرضاً کو چې ته په دستور منګه یادونه ورکو د سترګو عصبي سیستم معوف شي په سترګو ریټینوپاثي ورکي او کو چې ته د پښتورګو رګونه معوف کړه نیپروپاثي ورکي او همدارنګه د محیطي اعصابو دغه د وجنه د موافق کېدلو د وجنه په خپو کې داسې نرغیدونکو زخمونه او په وسیع اندازه باندې داسې زخمونه رامنځته کوي چې د مریضانو بدبختانه د مریضانو په د غوړو په قطع کېدلو باندې هغه پای ته رسیږي یعنی اکثر مریضانو نخپي کټ کېږي د شوګر د وجنه ځکه چې هغه کې هغه اعصاب معوف شوي کم حساب چې د درد سیالي انتقالي نو همدغه د وجنه په دې مریضانو کې زخمونه رامنځته کیږي ځکه چې کوم یو شینه لګيږي پر روانه کې هم دیو درد نه احساسي یا کو بجوم کې بخاري ته نږدې کیږي نو خپې سوځي خو لکه هغه کارن چې کوم یو د مرکزی عصبي سیستم ته نشي انتقال دي او د دې ناروغانو په خپو کې زخمونه رامنځته کیږي نو همدغه وجه ده چې موږ مریضانو ته د دې سپارښتنه کوو چې خپل شوګر چې کوم یو دی هغه کنټرول وساتي او په نور پریزونه کې وته ویو چې ګورستاسي چپړه یا ستاسي پایزار باید د عام پایزار نډیر نرمي ترڅو ستاسي خپل مستقیم ډول باندې تخریب نکي او یا هم په ژمي کې بخاري او تدا مریضان باید نږدې کې نه دي ځکه چې دیو دا نشي کولای چې دغه درد محسوس کی او بخاري خپل لري کی نو خپل تقریبا په خپل کې تقریبا سوختګي رامسته شي خو دی نه پیږي هم دغه سوختګي بیا غټیږي د دې زخمونو هیلینګ چې کوم یو دی یا روغواله چې کوم یو دی هغه هم په خډول باندې صورت نه نسی او نه بدبختانه مریضان دغه مرخه په روسته پاتې هیوادونو کې لګزمن هیواد چې کوم یو دی نه به د زخمونو دونه تداوی کوي نو ماغه چې د مریضانو په قطع کېدلو باندې د غړو په قطع کېدلو باندې منتج شي او دغه په نتیجه کې دغه غړي قطع شي دا ناروغي چې کوي ودا د شي د ټول دنیا په اندازه باندې یا په دنیا کې یو خوره ناروغي ده او یو خبره بلم ده چې یعنی د دنیا تر ټولو هغه شتمن خلک یا هغه خلک چې مالداري هغه خلک چې خوراکونه کوي یا خلک چې سپورتونه نه لري نو په محیطي فکټور کې دغه په اکثره اخته کیږي په غریب ټولنو کې اکثره په ارثي ډول باندې رامسته کیږي د مور او پلار نه دغه ناروغي رامسته کیږي په ارثي ډول باندې کم پکې انوایرنمنټل یا محیطي فکټورونه موجود لکه چاقي ځکه چې غریب خلک اکثره چاق نه بل کار کوي روزګار کوي نو دغه د وجنه په دې ناروغي سطح لګا ټیټي او هغه خلک چې هغه شتمني پښتمنو ملکونو کې اکثر هغه کارونه نه کوي فزیکی کارونه نه کوي او یا د خوراکونو ته لاسرسي زیاتی نو کولای شي چې هغه هم په فامیلی ډول باندې دغه شکر لاس ته راوړي او یا هم د محیط څخه واخلي نو دې مریضانو ته تر ټولو هغه خشه
چې کوم یو دی هغه د شوګر مریضانو ته او یا مخکې د شوګر مریضانو ته نن سبا موږ ویل چې په ټاپ کې دا ناروغي روانه ده. نو ټول هیوادوال زمونږ ټول د دنیا خلکو ته د ډاکټر صاحبانو میسج هم دا دی چې دیو باید خپل شوګر ته غاړه کې نه دی، مطلب هغه فکټورونه مساعد نه کی چې هغه د شوګر سبب کیږي. یعنی دیو باید تمرین وکړي، حد اقل په ورځ کې 1.5 نه تر 2 ساعته پورې تمرین پیداروي یا فزیکی کار، او هم په خوراکونو کې باید دیو ډیر افراط نه کی او خوراکونه باندې بالانس خوراکونه وکړي چې په هغه کې اکثره سبزیګانې او میوې شامل دي. د زیاتو پروټینونو او د زیاتو خوږو اغستل دا کېدل شي چې چاخیان رامنځته کی او شوګر طرف ته وګړي بوزي. نو په غټ مثال زمونږ دا دی چې مخکې دا غینا یعنی په یو ډیابیټس فری مریض کې نفر کې ته باید زمونږ میسج ډیر متوجه تر څو شوګر لپاره خپل لار اواره نه کی، هغه فکټورونه مساعد نه کی چې کم یو شوګر پکې رامنځته کیږي. هغه مریضان چې خدای نه خسته هغه په شوګر باندې اخته دي، کوچې ته د هغه مقدار د شوګر مقدار کمی نو تداوی او یا مخنیوي دغه چې کوم یو دی هغه په پاریس او ابتدایي دواګانو دی. یعنی کله چې یو شوګر مریض تشخیصيږي نو اولنې موږ 2 کارونه غي سره کوو، یا دا چې هغه یو په فزیکی فعالیت هغه ته زیات توصیه کو، سپورت هغه ته زیات توصیه کو، د وزن کمواله او ته توصیه کو، په خوراک کې خواله ورته خوراکي باید بلند شي، او بل میټفورمین په نامه باندې دوا د ابتدایي چې هغه د شکر اساسي دوا نه ده، ولې کولای شي چې یعنی هغه موجوده انرژي چې کومه په کولمو کې هغه وباسي او جذب مخنیوي وکي. نو په اولو قدمو کې زمونږ 2 فکټورونه زمونږ مخې ته چې یا چې هم د تمرین زیاتوالی، د فزیکی فعالیت زیاتوالی، او بل میټفورمین په نامه باندې چې کومه دوا ده دغه استعمال. وزن کمیدل په دې ناروغي کې تر ټولو هغه ستره او اساسي دغه مریضان چې وزن زیات یو ډیابیټي نو د دې د یو څېړنه مشوي د کوڅوک د ډیابیټ مریض 1 کیلو وزن کم کی تقریبا 15 درجه دغه شوګر چې کوم یو دی خپل کته کیږي. نو د کوته د ضرب کې وس فرضاً یو سړی دی 10 کیلو وزن کمای نو 50 درجه شوګر دغه کمیږي بغیر د دوانه. نو اساسي ګول زمونږ هم دغه دی، هدف زمونږ هم دغه دی چې څنګه دی چې وزن کم کو، څنګه څوک یو مریض په فزیکی فعالیت باندې واچو او دواګانو خو خدای راخسته شي شوګر مخ په وړاندې لاړ شي، بیا خو د دواګانو تر زیات مقدارونه موجود دي، ډول دواګانې موجود دي چې هغه اکثرا په یوې دوا سره مریض کنټرولېږي نسبت د هغې عمر ته په کتلو باندې، نسبت د هغې وجود ته په کتلو باندې دوا انتخابېږي چې یو څوک د وزن نه کمی هغه ته یو ډول دواګان انتخابيږي، هغه چې د وجود نه چاخي ولري د وجود هغه ته بل دواګان انتخابيږي. او تقریبا چې د سلو نه بره کلونه کیږي چې د شوګر د لپاره ته 103 کال کیږي تقریبا چې د شوګر د لپاره انسولین خپل هم په مصنوعي شکل باندې راوتی دي. هغه انسولین چې منګه وجود کې ځکه چې انسولین اړتیا پدې ده چې د ټایپ 1 ډیابیټ د لپاره یوازینی شی چې کوم یو دی هغه انسولین دی، ځکه چې باقي انسولینو د لپاره حجرات نه دي موجوده، هغه فابریکي وجود کې نه دي موجود چې انسولین جوړي. په ټایپ 2 ډیابیټ کې یو خواله ده چې دغه فابریکي اکثره غیر فعال شوي یا کمزوري شوي، نو باید د دواګانې استعمالو مونږ چې ترڅو دغه فابریکي به په کار باندې راشي. ولې په ټایپ 1 ډیابیټ کې چې کوم یو دی په هغه کې دغه فابریکي چې کوم یو دی هغه موجود نه وي، نو مونږ کولای شو چې ډایرک دغه فابریکي چې انسولین جوړي ډایرک د محیط نه واخلو، یعنی په زرخي شکل باندې واخلو چې د انسولینو منځته راتګ د ډیابیټس په نړۍ کې ډېر غټ انقلاب چې د شوګر د مریضانو هغه ژوند په دې باندې ډېر سخت ژغورل شوی دی. یعنی په دې وروستي لسیزو کې چې یو سلیزه ته جوړیږي په دې کې د ډیابیټ مریضانو خصوصا د ټایپ 1 مریضانو مرګ عمر چې کوم یو د انسولینو په منځته راتګ سره دغه کم شوی دی.
چې انسولین بعض نور فکټورونه هم موجود دي چې په هغه کې په جبري ډول سره یعنی ټایپ 2 ډیابیټ ته هم دویم ډول ډیابیټ ته یا د غټانو ډیابیټ ته موږ هم ګولې نشو ورکولای باید مجبور دي چې انسولین ورکو لکه حامله زنانه هغه یو زنانه ده چې هغه د مخکې نه ګولې خوري ولې کو چې هغه ته حمل اخلي هغه نو په جبري ډول باندې موږ باید دوا دخلي دوا شیف کو دغه ته ده انسولین ته یا هغه مریضان غټ مریضان دي مخکې نه دوا اخلي خو یو جری ته کاندیديږي مجبور دي چې موږ دخلي دوا خطه کو انسولین ته یا خپل زخمونه پیدا کیږي یا نور داسې حالات موجود دي چې په جبري ډول باندې یعنی موږ د هغه وخت به دوا نشو استعمالولې او هغه ته موږ انسولین استعمالو خو در یو غټ میسج په شکل باندې د غټ میسج په شکل باندې خپل ولست زمنګا دا یو پیغام دی چې د دې وژونکي او بدبخت ناروغینا د دې د عمر سره مل ناروغینا دې ته باید متوجه شي خپل خوراکونه بالانس وساتئ بیزه خواړه بیزه خواږه شیان زیات خوري لټ ژوند د دینه به ځان وساتئ په ژوند کې باید فعال اوسئ فزیکی فعالیت ولرئ هغه څوک په نننی اثر کې چې د میټابالیک ناروغیو هغه اثر دی په دې کې هغه څوک چې فزیکی فعالیت نه لري تمرین نه لري گویا ژوند نه لري بیخي نو زمونږ د هولسته میسج هم دا دی خپل وزنونه کنټرول کړئ چې په شوګر اخته نشئ او کو چې ته په شوګر اخته شولئ کو هغه کم یو کو زیاتی ستاسو ژوند ډیر سخت متضرر کوي ستاسو د روغتیا په هله الله امر ته روغ او جوړ لره